یوه مهمه مسله چې زموږ نوی نسل ځوانان ورسره مخامخ دي هغه دا ده چې ډیر خلک دا پوښتنه کوي چې غسل دا کله پر انسان باندې فرض کیږي او یا په غسل کې څو فرض دي په غسل کې څو سنت دي. نو غواړم چې دغه مسله تاسو ته واضح کم. درنو معززو دوستانو، پر مومن مسلمان باندې غسل دا هلته فرضیږي چې کله دی حیادي جنوب سي، یو هلک دی ځوان سو یا حیادي و انجلی ده پیغله سوله چې کله پر دی باندې جنابت واوښتي نو بیا پر دی باندې غسل فرض دی، دغه جنابت څخه به غسل کوي. دویم چې کله حیادي د زنانې ماهانه مریضي میاشتانه مریضي ختمه سي چې هغه ته په شرع کې حیض وایي، دغه حیض در ختمېدلو وروسته پر دغه زنانې باندې غسل کول دا فرض دی. دریم چې کله حیادي د زنانې د نفاس موده ختمه سي، نفاس هغه مریضي ته وایي چې کله و زنانې ته د ولادت په وخت ورپېښېږي، دغه د نفاس مریضي چې کله د یو زنانې د ختمه سي بیا پر دې باندې غسل کول دا فرض دی. څلورم و مړي ته غسل ورکول دا فرض دی چې کله یو انسان وفات سو نو پر دغه سړي ته غسل ورکول پر ژوندو باندې فرض دی چې وده ته به غسل ورکوي. خو البته په غسل کې دننه چې کله یو مؤمن مسلمان غسل کوي نو فرض یې څه دي او سنت یې څه دي. په غسل کې درې شیان فرض دي چې کله یو مؤمن مسلمان غسل کوي، فرضي غسل کوي، لکه دا اوس چې بیان تیر سو نو درې شیان په غسل کې فرض دي، دا به خامخا پرېمنځي. اول د خولې پرېمنځل دي، دویم د پزې پرېمنځل دي، دریم پر ټوله بدن باندې اوبه تېرول چې په بدن کې هیڅ د یوه بیاشته قدر ځای لا هم وچ نسي پاته، دا ټوله بدن پرېمنځل دا فرض دي. دا درې په غسل کې فرض وه. البته په غسل کې بیا نه سنت اعمال دي چې سړی به دغه نه اعمال په غسل کې ترسره کړي، نو دغه سړی دا غسل پر سنت طریقه باندې وکړي. اول دا چې کله یو انسان غسل کوي نیت د غسل بی اراده د غسل به وکړي، نیت د غسل، اراده د غسل، قصد د غسل چې ځي غسل خانې ته دا اراده یې ده چې اوس غسل کوم، دغه نیت کول دا سنت عمل دی. دویم د غسل لمخه بسم الله ویل په هغه ځای کې چې هغه پاک ځای وي یا د انسان ستر او عورت نه وي لوڅ، په دغه دوه صورتو کې بسم الله ویل سنت عمل دی. که چیرې داسې ځای و لکه دا زموږ لیټرینان چې غسلخانې و لیټرین و باتروم دا ټوله سره یو ځای وي، یا انسان د بدنه څخه ټولې جامې ایستلې وي، په دغه صورت کې دغه انسان بسم الله نسي ویلی. او دغه رقم دریم چې دغه انسان غسل کوي نو اول وار به لاسونه در مړوندو پورې پرېمنځي، در دغه بندو پورې به د لاسو پرېمنځل دا سنت عمل دی. څلورم هغه دا دی چې کله یو انسان غسل کوي نو که چیرې پر بدن باندې نجاست وروتو اول وار به هغه نجاست لرې کړي، ایسته کړي. پنځم در دې له مخه چې دغه انسان غسل شروع کوي اول وار به اودس تازه کړي، که داسې یو ځای ولاړ وي چې هلته اوبه نه درېږي پښې به هم پرېمنځي، مکمل اودس به تازه کړي. او که چیرې داسې یو ځای غسل کوي چې هلته اوبه ډمېدلې درېدلې نو بیا به پښې نه پرېمنځي، چې غسل خلاص وي بیا به پښې پرېمنځي. خو البته په اوس زمانه کې اکثره داسې غسلخانې چې اوبه وځي نو پوره مکمل اودس به تازه کړي. شپږم پر ټوله بدن باندې به درې وارې اوبه توی کړي، دا سنت عمل دی. فرض صرف یو وارې پر ټوله بدن باندې اوبه تېرول د فرضو څخه د سړي غاړې خلاص وي. سنت عمل بیا دا دی چې پر ټول بدن باندې درې وارې اوبه توی کړي. دا شپږم سنتو د غسل. اووم سنت د غسل دا دی چې اوله وار دی انسان پر سر باندې اوبه توی کړي، بیا پر راسته حصه د بدن باندې، بیا پر چپه بدن باندې، پر چپه حصه د بدن باندې، یعنی پر راسته او چپه اوږده باندې. اتم د غسل سنت دا دی چې سړی به پر بدن باندې لاس تیروي، یعنی بدن به موږي، دا مژل د بدن دا سنت عمل دی. نم
دغه انسان به په دا غسل کې د اندامونه چې پرې منځي پر سر یې اوبه توکې، پر ځیګر، پر ملا، پر پښو د اوبه به په داسې اندازه باندې متصلې پر ځان باندې تویوي چې داسې به نه کوي چې سر یې پرې منځي هغه بیا وچ شي بیا د نور بدن پرې منځي، یا د سر د پرې منځلو چې سر لا لوند دی، راسته اوږه دې پرې منځله هغه لا لنده ده، چپه اوږه پرې منځي، دا پرله پسې والی د ټوله بدن د پرې منځلو دا د غسل دپاره سنت عمل دی. دغه نشیان بیا په غسل کې سنت دي. نو هر مؤمن مسلمان چې کله غسل در سره کوي پر دغه طریقه به دی غسل وکوي، نو دا غسل هم فرض ادا کړله هم سنت ادا کړله. البته یوه خبره هغه دا ده چې کله یو انسان جنوب سوی وي د هغه سړي دپاره ضروري دا ده چې در جنابت تر غسل له مخه یو رحیا دی دی بولي وکوي. د بولو کول او د خپل اودس وچول دا ضروري دي لمخه در دې چې دغه انسان غسل شروع کوي. الله جل جلاله دې زموږ غسل اودس او ټولې طریقې پر شرع باندې برابر کې او الله جل جلاله دې مو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې مطابق ژوند په نصیب کی. دغه رقم غسل کول په بعض اوقاتو کې سنت عمل وي. غسل کله کله سنت وي، هغه د جمعې د لمانځه دپاره غسل سنت دی، د لوی اختر او د کوچني اختر د لمانځه دپاره غسل سنت دی، د احرام د تړلو دپاره چې سړی عمرې ته ځي یا حج ته ځي غسل کول سنت دی. دغه رقم د عرفات په ورځ باندې غسل کول سنت عمل دی. دغه رقم په مینا کې غسل کول دا سنت عمل دی. دا غسلونه بیا سنت دي.